ته کوې ښایسته خو تا نه زه هم چرې کم نه وم واه ته کوې ښایسته خو تا نه زه هم چرې کم نه وم رنګ نه غنم رنګ وم خو په تا باندې مین نه وم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو لمرین. زه شعر او شاعري پروګرام کې ځل بیا ته حاضر یم. نن زه په یاد جانو سره کېناستی کوم. په یاد جانو نه به شعرونه اورو، غزلې کلمونه به اورو. عمر نه خو ډېر کم دی او د شعر او شاعري لیکي. ده نه ویلي څو پوښتنې کړه غیبت بیا ده نه شعرونه به اورو. جی په یاد جانو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول ناول خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو دومره قیمتي ټایم کې مونږ ته ټایم وباسلو او تاسو زموږ ځای ته راغلی. نو ټول ناول خو ستاسو ډېره شکریه ادا کوم. مننه. د څه وجې ته د شعر او شاعري شروع کوې؟ بس شعر شاعري خو چې کېږي څوک یې د غم نه کوي، څوک یې د غریبۍ نه کوي او څوک داسې وي که نه چې کله ټاک وکړي نو بیا شعر شاعري شروع کړي. صحیح. یعنې مطلب دا خو یا تو چې د زده کړې چا نه کړې تو پر مې داسې دا کومه ادبي ټولنه کې داسې تو احساس وکړو؟ بالکل لکه څنګه چې کورم پښتو ادبي ټولنه دی کې بالکل ما حصه اخیستې ده. لکه ډېر لاړو راغلي یو، لکه اول مو دومره انټرسټ ورسره نه و، خو چې کله هم د ملګرو سره وګرځېدم نو زما ډېر زیات انټرسټ ورسره پیدا شو. شعر او شاعري سره زه ډېر زیات تعلق وساتم. یو بل پښتانه در کومه د سړي ته څه پته لګي چې زه شاعر شوم؟ څه وجه وي چې وایي چې زه شاعر شوم؟ ورته بالکل زه شاعر شوم، زه به شعر شاعري لیکم. بالکل عمره خو سړي ته پته نه لګېږي، خو چې کله هم په سړي باندې کم ځای کې الهام راشي، چې الهام پې لکه څنګه راشي نو هغه ته بیا پته ولګېږي چې کله شعر جوړوي نو خپله په خپله شعر جوړېږي او تقریبا داسې ټایم یار راشي چې په 2 منټو کې سړی روغ غزال ولیکي. نو الهام واجه دی او چې الهام در باندې نه راغلی نو ځان ته چې شاعر سړی یې نو بیا ډېره غوټه خبره ده. اوس به څه ورته ډالۍ کوې؟ نو دې ته خو به زه اول یو وړوکی غوندې خپل شعر وایم، بیا به هغه نه وروستو ته غزل ډالۍ کړم. شعر چې کوم دی وی زړه مې دی خمار ښیم، زړه مې دی خمار ښیم، ګل ښیم، بهار ښیم، ژوند مې دی په اور باندې وسوځه په جار ښیم او عشق لیونی دې کړم عشق د اور په دار ښیم. وا ډېر. او دې نه وروسته زما یو غزل د اورېدونکو ستاسو ټولو به خوښ شي. غزل چې کوم دی وی چې غزل مطلع عرض دی. نه نه په ښایست کې ما منلې ده، نه نه په ښایست کې ما منلې ده، نه نه دا جینۍ عجیبه ښکلې ده. واه. او مور ته چا ویل چې راکوې به ده، مور ته یې چا ویل چې راکوې به ده او مور ورته ویل چې نازولې ده. ډېر ښه. او ځکه په کتو کې لویه سر لري، ځکه په کتو کې لویه سر لري، ځکه چې د کور یوه وګړې ده. واه. بس که دا جینۍ بې قدره شوې ده، بس که دا جینۍ بې قدره شوې ده، بس که دا زما د لاسه شوې ده. واه ډېر ښه. نور به زه صفت د هغې نه کوم، نور به زه صفت د هغې نه کوم، ځکه چې د لاس نه مې وتلې ده. واه ډېر ښه. یو ځل بیا. نور به زه صفت د هغې نه کوم، ځکه چې د لاس نه مې وتلې ده. او یا فیاضه چفشه توبهګار ښی، یا فیاضه چفشه توبهګار ښی، ځکه زندګي دې پې بایللې ده. واه ډېر ښه. زبردست. د خاطر صاحب والا غزل و. شعر دی وخت چې د خاطرو تا خاطر د خاطر ونه کړو، وخت چې د خاطرو تا خاطر د خاطر ونه کړو، اوس یې ته خاطر خاطر کوي، خاطر دې څه کوي. وای های ډېر ښه دی. زبردست. ډېره مننه. او دې نه وروسته زما یو غزل دی وی ته چې کله خاندې ستا خندا ډېره مزه کوي، وی ته چې کله خاندې ستا خندا ډېره مزه کوي، بس زړه مې هم دا غواړي صرف ستا د ننداره کوي. واه ډېر ښه. زبردست. او وی څه وکړم دنیا ډېره ظالمه ده مونږ نه پرېږدي، وی څه وکړم دنیا ډېره ظالمه ده مونږ نه پرېږدي، مونږ چې یو ځای شو بیا ټول خلک جرګه کوي. واه ډېر ښه. یو ځل بیا. وی څه وکړم دنیا ډېره ظالمه ده مونږ نه پرېږدي او مونږ چې یو ځای شو بیا ټول خلک جرګه کوي. وای های ډېر ښه. مننه. وی ټول خلک مطلب پورې یاري کړي بل څه نه کوي. دې نه وروسته زما یو غزل دی اورېدونکو ستاسو ټولو به خوښ شي. د لمدي صاحب ته یې ډالۍ چې وی تا چې راته راکړو د زړې مینې پیغور ګلې، وی تا چې راته راکړو د زړې مینې پیغور ګلې، تا چې راته راکړو د زړې مینې پیغور ګلې او زړه مې په کابو کې کړو خو نه مې لرو زور ګلې. وای های ډېر ښه. او ډېر مې داسې وویل چې پرې به ږدم چې پوهه شي، ډېر مې داسې وویل چې پرې به ږدم چې پوهه شي، زما په خدای قسم دی زړه مې نه لرلو زور ګلې او تا چې د رقیب په مخ کې راکړه د پیغور ګلې. وای های ډېر ښه دی یار. ته کوې ښایسته خو تا نه زه هم چرې کم نه وم،
وا ته کوې ښایسته خو تا نه زه هم چرې کم نه وم رنګ نه غنم رنګ وم خو په تا باندې مین نه وم وا ډېر ښه زل بیا ته کوې ښایسته خو تا نه زه هم چرې کم نه وم رنګ نه غنم رنګ وم خو په تا باندې مین نه وم او زه فیاض جاني به دومره وایم مینه مه کوئ او زه فیاض جاني به دومره وایم مینه مه کوئ او مینه که کوئ د دولت لالچ به نه کوئ نلمدین صاحب ستاسو ډېره ډېره یو جهان مننه چې تاسو مونږ ته دومره قیمتي وخت راکړو او بلکل ستاسو هم بیا هم شکریا ادا کوو هر کله وي او الله ته ډېر عمر درکړه او چې هر کله وي تاسو راتلی شئ ستاسو دپاره زموږ دروازې 24 ګنټې کولې دي ډېره مننه د وخت راکولو دپاره یو جهان مننه जी के दरम्यान कदून कोणान चिदा मग पाहिजे जन सकून केला साय कळे होता तो सी तुमची फिल्म तर ला दिवशी जाय तो फर्स्ट वर्ड बल तर व्हिडिओ पर अखबार वर दावर की जत धलवेला पान सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाय बाय ओके